د دې ورو پوښتنه ده چې د عام اوقاتو دپاره داسې کم اذکار دي چې مسلمان په هغې باندې د خپل رب ذکر کوي. جواب دا دی عزتمند ډېر ښکلی په ځای باندې سوال دی او ځکه د مسلمان وخت زندګي بغیر باید د الله د ذکر او د عبادت نه هغه تېره نه شي. که په هر اړخ سره وي په هر طریقه باندې د الله عبادت وي هغه وکړي. بیا دې نه مخکې د مقدمې په شکل سره دا خبره هم واوره چې د دې خبرې قیامت درته هغه درپه یاد شي. هغه دا دی چې د الله جل جلاله ډېره مهرباني هغه دا ده چې کوم شي ته د مسلمان ډېر ضرورت وي هغه ډېر اسان کړی وي. مثال دله درکړم هوا شوه، اوبه شوي وغیره، خوراک شو، دا چې دې ته د انسان د وجود هغه ډېر ضرورت دی، دې نه بغیر ژوند نشي کولی، هغه ارزانه کړي دي. اوس ګوره هوا ته چې ډېر زیات ضرورت دی هغه څومره هغه په هر ځای کې د هر چا ته رسېږي، غریب مالداره په دې کې هغه ټول برابر دي. ځکه څو سکنډه کتاب باندې دا بنده شوه ته مرې دی ته هغه فري کړې ده. همدغه رنګې دې پسې دویم نمبر بیا اوبه شوې، اوبه هغه څومره ډېرې دي هر ځای کې مسلمانانو ته رسېږي. وجه دا ده چې بغیر دې نه کار نه کړي. داسې نور هم پسې راځه څومره چې ورته ضرورت زیات دی هغونه ورته ډېر ارزان دی. راشه په باب د عباداتو کې راشه، ذکر د الله چې کوم دی دا ذکر دا د روح غذا د عزتمندو. لکه څنګه چې نفس سا او هوا او اوبو دې ته ضرورت لري دې نه بغیر ژوند نشي کولی. د مسلمان روح چې کوم دی بغیر د ذکر د الله نه هغه ساعت نشي تېرولی. دا چې کوم روح نه کوي هغه بیا مړي په مړو کې حسابېږي. هغه روح چې هغه د الله ذکر نه کوي غافلی ولو که هغه ډېر غټ او ډېر یو صحت ظاهري برابر لیکن هغه مړ دی، هغه د ډډ نه ول شوی دی، هغه مړ دی لیکن هسې ځان ورته ژوندی ښکاري. عزتمندو نو غرض مې دا دی چې دلته دا ذکر چې زموږ ورته ډېر ضرورت دی د نفس د ساه اخیستلو په شانې ضرورت دی ورته الله ډېر هغه اسان کړی دی، شرایط یې مکمل هغه د دې نه لرې کړي دي. او دا روح چې کوم دی په باب د عباداتو کې هغه دا جسد د هغې به هغه تابع وي. دا بل باب دی چې د هغې راسپړتل زما مقصد نه دی. نو راشه اوس ذکر د الله ته هم راشه. ضرورت ورته زیات دی د روح د اوبو او د هوا په شانې لکه څنګه چې نفس ضرورت دی. نو څونه یې دا ښکلی دی هېڅ شرط هم پرې نشته دی. دا په ولاړ هم کولی شي، دا په ناست هم کولی شي، دا په روان هم کولی شي، دا په اوداسه په حالت کې او دا په غیر اوداسه حالت کې. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. دا به د اولو الالبابو صفت هم راځي چې په ولاړ او په ناست او په روانه په هر حالت کې د الله ذکر عبادت کوي. عزتمندو نو اوس راځم مقصد ته راځم چې کوم اذکار ویل کول پکار دي. اول دا د استغفار کې به یو څو الفاظ درته وښیم. استغفار کې داسې ویوه عزتمند هر وخت کې ویوه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دې کې بل ذکر هم کولی شي یعنې بله صیغه لفظ دا هم دی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دریم داسې پکې ویلی شي ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحیم. دا نبي صلی الله علیه مبارک راځي چې سل ځلې به دا په ورځ کې خامخا ویله ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحیم. په باب د تسبیح او تحمید د الله جل جلاله کې هغه هم صیغې شته دی. دا ویوه داسې هم ویلی شي سبحان الله سبحان الله، کله دا ډېر ویوه کله داسې ویوه الحمدلله الحمدلله الحمدلله. او دا ډېر زیات دا ذکر دا استغفار هم بېل فضیلت لري چې هغه زه اوس نه بیانوم. دا سبحان الله الحمدلله هم ډېر زیات فضیلت لري. د هغې مقصد بیانول زما اوس نه دی فضیلت ځکه صرف دا الفاظ یې هغه تاسو ته اوس ښیم. لږ فضیلت یې دا واورئ د سبحان الله باره کې راځي چې دا تملأ الميزان دا تله ډکوي. والحمدلله چې ورسره کې د تملأ ما بین السماوات والارض اسمان او ځمکه دا دومره مابین چې څومره دی دا ډکوي. دا څومره ډېر زیات ثواب دی. بلکې دا بل حدیث کې ورسره دا هم راغلی چې یوه ونه پې الله جنت کې انسان ته هغه مسلمان ته نالوي. المهم ډېر زیات فضیلت لري لیکن هغه نه بیانوم صیغې بیانوم. نو داسې ویلی شي سبحان الله سبحان الله، داسې ویلی شي الحمدلله الحمدلله، یا دواړه یو ځای کولی شي داسې ویل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. دا ویوه یا داسې ورسه ویلی شي بل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا هم په حدیثو کې راغلي دي. همدغه رنګې داسې ویلی شي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. د دې هر یو بیل هغه فضیلت دی چې هغه زه اوس نه بیانوم خو دا ټول وایه ټولې ډېرې عظیمې کلمې دي او ډېرې اسانې دي په جواب باندې او قیمت ډېر زیات لري د الله په نزد باندې. دا هم ویوه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. دې سره دا واوره عزتمنده چې دا به زر نه وي. ډېر مسلمانان زموږ داسې شته دا ذکر اذکار داسې ویل لکه ساز برقي سیستم باندې چې وایي مونږ نه بعد چې ناست یې صف 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 دا مونږ افسوس مونږ له راشي داسې رقم ذکر کوي. دا به دغه کېږي. همدغه رنګې سهار او ماښام اذکار چې وایي داسې په عجدت به لګوي نه په قلار وي او دغه د الله سره عبادت دی خبرې دي. نو دا مهمه نه ده چې دا د ورځې 1 کروڑ پرې ذکر دی وکړو نه لس پرې وکړو خو دا ده چې په قلار وي او الله ته هغه عدد مطلوب نه دی اخلاص او هغه توجه هغه مهمه ده خشوع مهمه ده. نو په قلار وي او
داسې او سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده بیا خاص کر سبحان الله والحمدلله چې کوم دی تسبیح دا ټول مخلوق وي ورا ټول مخلوق وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم د الله تسبیح چې کوم دی دا ټول مخلوقات وي کاغه اسمانونه دي کاغه ځمکې دي کاغه ملائکه دي کاغه هغه بحرونه دي کاغه غرونه دي کاغه څومره دغه دي ټول وي بیا ولې هغه صرف د الله حمد او تسبیح بیان استغفار نه وي هغه بل وجه دغه زما مقصد وس نه دی خل مهم به چې مونږ په دې کې هغه ځان مصرف کو خپل سینې په دې باندې خپل روح په دې باندې هغه تازه کو عزت مندو چې کوم روح دانه وي هغه مړ لګوره تاسو نه چې زموږ روح مړ یو مونږ خبر نه